ښه تاسې بیا هم فکر وکئ چې منګه یو تعداد نفران یا کسان لرو د A B C D E او F او موږ ته ویل سوي دي چې دغه کسان تاسې په څو چوکیو کې ترتیب کړئ په 3 چوکیو کې ترتیب کړئ دلته به زه تاسو ته پرمیوټیشن یا ترتیب ښیم او بیا وروسته به یوه بله لاره هم په دې ویډیو کې زه تاسو ته زده کوم ښه دې ته پام وکړئ که تاسې دلته دغه نفران اول باید حساب کړئ ګورئ 1 2 3 4 5 6 دا 6 کسان دي که تاسې دلته تر اوسه څوک نه دي کینولي په دې دواړو چوکیو کې نو د لومړۍ چوکۍ دپاره به د څو کسانو د کینولو یا د کیناستلو احتمال موجود وي بلکل دغه 6 کسان ټول موجود دي دا د لومړۍ سناریو دپاره د احتمالاتو شمیر دی همداسې 6 کسه امکان لري چې په دې کې اولې چوکۍ کې کینی اوس که د دغه 6 کسه څخه یو نفر په دې کې کینی پاتې کیږي 15 کسان نور چې دویمې چوکۍ دپاره یوازې 15 احتماله موجود دي د دواړو سناریوګانو دپاره د لومړۍ او د دویمې چوکۍ دپاره د احتمالاتو شمیر 6 ضرب د 15 یعنې 10 دی همداسې څو کسان درېیمې چوکۍ ته پاتې کیږي بلکل 4 نفران پاتې کیږي ښه د دې ځای اوس موږ پوهیږو چې 6 ضرب د 15 کیږي 10 او 10 ضرب د 4 کیږي 120 دا 120 دې ته ترتیب یا پرمیوټیشن وایي ګورئ ترتیب یا پرمیوټیشن اوس دلته څه معنا لري دا معنا لري چې تاسې کولی سئ 120 لارو په واسطه دغه 6 نفران په دغه 3 بېلابېلو چوکیو کې هر رقم چې ستاسو زړه وي کینوئ دلته څو لارې موجودې دي 120 لارې لکه مثال یې زه تاسو ته وړاندې کوم تاسې د ABC نفران په نظر کې ونیسئ په اول کې به تاسې مثلا دوی د ABC په شکل کینوئ بیا به یې د ACB په شکل کینوئ ګورئ ځای ته هم د B او C تغییر ورکئ بیا به BACBCA همداسې CBA او CAB په شکل کینوئ تاسې دلته ګورئ چې موږ دغه 3 کسان څه رقم ترکیب کړه یو بل سره هم څه رقم کینول په 6 ډولو باندې یو بل سره کینول دې خبرې ته ښه ډېر پام وکئ بیا راځو مثلا دغه 3 نفره نور دا زه څه رقم کینومه یا هم مثلا دا یوازې نه هر یو مې چې د دوی نه خوښ سو مقصد پکې تکرار نه راولم چې عین شی دلته ولیکم خو لیکم مثلا FBC نفران یا مثلا DEF هم تاسې نیولی سئ صحیح ده د FBC نفر زه کولی سم دې نفران ته داسې تغییر ورکړم چې FCB کم یا BFC همداسې BCF او وروستی بدلون د CBF او CFB په شکل همداسې دغه نور اشخاص چې دي 3 کسان چې دي دا ما هم په 6 ډولونو څه کړه ترتیب کړه ګورئ 1 2 3 4 5 6 دلته په 6 ډولونو دوی یو بل سره کوم نفران کېناستل د A B او C او دلته څوک دي دلته F B
C دي. همداسې نور ترکیبونه هم تاسې خپله جوړولی سئ. اوس خبره دلته ده، ګورئ زما د خولې نه څه شی وتل، ما وویلې نور ترکیبونه هم تاسې جوړولی سئ. دلته خو تاسې پوه سوئ چې د دوی دغه منظمه کینول او د دوی د کینستلو لارې چې دوی څنګه کولی سي دغه 6 نفران په کومو لارو یا څومره لارو په واسطه په دغه 3 واړو چوکیو کې کینستلی سي، دا ترتیب دی. خو که تاسې وغواړئ کامبینیشن یا ترکیب جوړ کړئ، څنګه چې مالته ګورئ د 3 کسانو ترکیب، دلته ما د ABC د کسانو ترکیب او دلته د FBC د کسانو ترکیب جوړ کړی، بیا پکې ترتیب په نظر کې نه نیسئ. دلته تاسې ترکیب مهمه ده. تاسې اوس د دغه 6 کسانو څخه څونه د رقمي ترکیبونه جوړولی سئ. ښه، دلته د دې کار دپاره زه لیکمه چې دغه 120 خو زما ترتیب دی. صحیح ده؟ دلته ورته لیکمه، صحیح ده، د 3 کسانو د کینولو د لارو شمیر. ښه، 3 کسان په دواړو برخو کې ما په څو لارو کینولي دي؟ ګورئ دلته هم په 6 دي، دلته هم په 6 دي. نو 120 پر 6 مساوي کیږي د څو سره؟ د 20 سره. موږ ته یې ویلي وه چې تاسې دغه 6 کسان څه شی کوئ؟ څنګه یې کوئ؟ دغه 6 کسان چې دي په دغه 3 چوکیو کې ترتیب کوئ. اوس موږ څه وکړه؟ د دغه 6 کسانو ترکیب هم جوړ کړئ په 3 نفرو باندې. صحیح ده؟ چې موږ د دغه 6 کسان څخه څنګه کولی سو د 3 نفرو ترکیب جوړ کړو او څومره ترکیبونه د دې څخه جوړولی سو. صحیح ده؟ نو د دغه 6 کسانو په 3 نفرو باندې ویشل نه وروسته موږ کولی سو څونه ترکیبونه ورته جوړ کړو؟ 20 دانې ترکیبونه. پرته د دې نه چې ترتیب په نظر کې ونیسو، د دوی ترکیبونه موږ جوړولی سو. لکه څنګه چې دلته ترکیب ما جوړ کړئ، ګورئ، او همداسې دلته دې ته ترکیب وایي. ګورئ هر یو ترکیب دی د 3 کسانو. د کومو 3 کسانو؟ هغه 3 کسانو چې د دغه 6 کسانو څخه لاسته راغلي.